د استاد محمد اسماعیل یون وار هم راورسید. اسلامي امارت اسماعیل یون د کابل پوهنتون له استادۍ څخه لرې کوي. د اسلامي امارت مشرتابه ولی اسماعیل یون ته غوسه شوی؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. توازن رسنۍ ته د کابل پوهنتون د پوهنیزې ډلې د غونډې یو سند رسېدلی چې له مخې یې دې ډلې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له ښوونې څخه د محمد اسماعیل یون د ګوښې په اړه ګړلار او پریکړه کړې ده. بلخوا په کابل پوهنتون کې یوې سرچینې چې د یادې ډلې له پروني بحث او پریکړې څخه خبره ده له نومښودنې پرته یې توازن ته ویلي چې د کابل پوهنتون د پوهنیزې ډلې په پرونۍ غونډه کې دا پریکړه شوې ده. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل پوهنتون له ښوونې څخه د محمد اسماعیل یون د لرې کېدو پریکړه وروستۍ شوې نه ده او د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر باید د علمي شورا دا پریکړه تایید او لاسلیک کړي. سرچینه ډیروي محمد اسماعیل یون ته د اسلامي امارت زړه ډک دی او د ډیر غیر حاضرۍ په نوم به یې د کابل پوهنتون له ښوونې څخه لرې کړي. سرچینه وایي دا پریکړه د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت په خوښه او سپارښتنه شوې ده. پوهاند محمد اسماعیل یون له څو لسیزو راهیسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې ښوونکی دی. هغه د ښوونکي ترڅنګ په ټولنیزه، سیاسي او کلتوري برخه کې هم کارنده دی چې ویناوې یې وخت ناوخت پراخ، خواږه او تراخه غبرګونونه راپاروي. اسلامي امارت تر دې مخکې هم له اسماعیل یون څخه د ژوندون ټلویزیون د ودانۍ او ځمکې د راګرځولو پر وسیله هم پر نوموړي فشار راوړی و. تر اوسه محمد اسماعیل یون د کابل پوهنتون د پوهنیزې ډلې د دې پریکړې پر وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی او نه هم د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت په رسمي ډول د هغه د ګوښې په اړه څه ویلي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.